سلام. له وصال تلویزیون جمهوریت شل کاله خپرونې ته ښه راغلاست. نن ورځ د جمهوریت د شل کلنو په لړۍ کې له موږ سره د افغانستان د جمهوریت پخوانی لوی څارنوال ښاغلی محمد فرید حمیدي صاحب دی. میلمه دی له موږ سره چې د عدلي او قضایي سیستم په اړه او د لوی څارنوالۍ په فعالیتونو باندې به خبرې کوو. د دې ترڅنګ په دې باندې چې په دې دوره کې لوی څارنوالۍ کې کوم تغییرات راغلل، زموږ عدلي قضایي سیستم څنګه وو او د حکومت په قوي کېدلو او یا هم کمزوریو کې د دې ادارې رول څه و، نور کومې خواوې پکې ښکېلې وې او کومې ستونزې وې، کومې لاسته راوړنې وې په دې دورې به په عموم کې خبرې کوو، خو تر ډېره پورې به لکه یوازې د جمهوریت د ښاغلي حمیدي صاحب د دورې پورې تړاو نه لري دا دوره، تقریبا په ټولو شلو کلونو باندې به خبرې کوو چې په تیرو شلو کلونو کې لوی څارنوالۍ څه لاسته راوړنې او ستونزې لرلې. ښاغلی حمیدي ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته مو زموږ بلنه ومنله. خپرونې ته ښه راغلاست. مننه، ډیر تشکر د تاسو نه او تاسو د همکارانو نه. خوشاله اوسئ. مننه. ښاغلی حمیدي که لومړی راشو مخکې له دې چې د څارنوالۍ په اړه باندې خبرې وکړو، د افغانستان د پخواني لوی څارنوال په حیث باندې یا د یو افغان په حیث باندې تاسو په نظر سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط عوامل څه وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډیره اسانه پوښتنه او په عین حال کې ډیر پیچلې او ډیر د ابعادو ډک یو سوال دی. که دغه سوال په ښه توګه ځواب پیدا کی، تعبیر او تفسیر سی، زه مطمئن یم چې د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د پیچلې سیاسي اوضاع یو ډیر مهم ځواب پیدا کیدی سي. ولې نظامونه په افغانستان کې جوړیږي، ژر ناامني و مشکلات پیښیږي، مسلحانه منازعات شروع کیږي، دولتونه پرځیږي او د هغوی په ځای بیا موږ د صفر نه شروع کوو. دا یوازې د جمهوریت مشکل نه و، بلکې د دې نه پخوا هم نظامونه په افغانستان کې راغلي، یو ځای ته رسیدلي. متاسفانه بیا هغه موږ تاسې په فارسي یا په دغه کې وایو چې دا سخت جنین سیاسي مخکې د دې نه چې یو نظام هغه خپل موخو ته ورسیږي یا یو نظام هغه خپل اساساتو ته ورسیږي یا اهدافو ته ورسیږي، هغه نظام چپه کیږي، بل نظام راځي، د صفر نه شروع کوي، بې له دې نه چې په دولتداري تجربه او پوهه او آګاهي ولري، بیا هغوی خپله پالیسي او خپل پروګرامونه لري. زه فکر کوم چې دغه سوال بهتره دا ده چې یو باصلاحیته مسلکي دقیق څېړنې تحقیقات وسي په دې هکله چې دا یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشکل نه و، دا زموږ تاسې د معاصرې تاریخ ډیره پیچلې مشکل او عمده توګه د ډیرو رازونو او د ډیرو مختلفو ابعادو نه تشکیل یوه مسله ده. که په لنډه توګه زه خپله تعبیر و تفسیر په دې اړه وړاندې کړم، تر ټولو نه اول عامل د دې چې د اسلامي جمهوریت د سقوط باعث شو، د هغه نظام سیاسی یا نظامی مخالفین وو چې د طالبانو په نامه یادیږي او اوس اداره د کابل د دوی په لاس کې ده. که موږ تاسې وګورو، حداقل په دې تیرو 40 کلونو یا د 40 کلونو نه ډیر مشکلات چې موږ په افغانستان کې لرو، هیڅ سیاسي مخالف د افغانستان د سولې لارې نه ده لټولې. د سولې په مورد کې دوی صادق نه وو او دوی یوازې غوښتل چې د افغانستان دولت یا د افغانستان نظام په زور چپه کړي. دوی انتخاباتو ته، دوی سیاسي پروسو ته، دوی قانون اساسي ته په هیڅ توګه ژمن نه وو. د دوی یوازینی هدف دا و چې دغه نظام سقوط کړي او د نظام د سقوط نه وروسته دوی هیڅ نه برنامه، نه پالیسي او نه کوم هدف او نه کوم پلان درلود. په همدې خاطر موږ وینو چې اوس بیا افغانستان د یوې بلې جګړې، د یوې بلې منازعې یا د یو بلې
دوامدارې کړکېچ په لار روان دی. د دې ښکارندوی دی چې که نظامونه مشکل لري، سیاسي مخالفین تر نظامونو ډیر مشکل لري. بله مسله د نظام وابستګي بین‌المللي ټولنې ته او د نظام وابستګي خپلو بین‌المللي متحدینو ته چې هغوی هر یو خپله مشخص اجندا درلودل، هماهنګي پکې موجود نه و او تکیه یو سیاسي نظام په هغه عواملو باندې چې هغه د هغوی په کنټرول کې نه، دا هم یو لوی لامل ګرځېدلی سي د سقوط. همدارنګه عدم پختګي په سیاست کې د افغانستان ټول سیاسیون پرته له دې چې د هغه نظام مدافع وکړي، د دوی هغه سیاسي اختلافات دوی ته ډیر مهم وو. حتی دوی دې ته حاضر وو چې سیاسي نظام موجود نه وي، خو چې د هغوی سیاسي مخالف په نظام کې واک ونه لري. زه فکر کوم چې دغه خودخواهي، دغه عدم آمادګي، دغه ډیر تکیه یا اعتماد په هغه عواملو باندې چې هغه داخلي منابع نه درلوده، یعنی د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د عوایدو یا د افغانستان د منابعو، نو په دې اساس دغه مشکلات. بله لویه مسله دا ده چې د افغانستان تقریبا څو نسلونه د جنگ، بېسوادي او منازعې په دور کې دوی پیدا شوي او بیا لویان شوي. دوی اصلا نه پوهیږي چې نظام څه ګټه لري، نظام څه معنا، نظام کوم خدمتونه وړاندې کوي، نظام څه مسؤلیتونه لري او موږ څه مکلفیتونه لرو د یو تبعه یا د یو شهروند په صفت، او نظام زموږ په مقابل کې کوم مسؤلیتونه لري. اوس تاسو وګورئ چې د افغانستان په تیر 45 کلن تاریخ کې کلی، ولسونه او ولسوالۍ همیشه د دولت په مقابل کې دوی ولاړ وو او د مخالفینو په مرکزونو باندې تبدیل. نه هلته مکتب و، نه هلته د دولت د خوانه کوم خدمات وړاندې کېدل، فقط د دولت او د دوی د خلکو هغه ارتباطات د پوستې په شکل چې هلته یو نظامی پوسته و د دولت، او بمبارد، هر ورځ جنگ، نیول او دغه مسایلو پر بنا ولاړ وو. نو تاسو فکر وکړئ چې 45 کاله د دولت او د هغه د یو ډیر پراخ شمیر نفوذ په ارتباطاتو کې فقط همدغه یو مسله چې دولت سیره د هغوی په مقابل کې همغه پوسته ده چې دوی یو بل سره نه روابط لري او نه د دولت د خوانه دوی ته کوم شی رسیږي. تر هغه وخت پورې چې دولت ونه کولای شي ټولو کلو ته لاسرسی ونه لري، هغوی ته خدمات وړاندې نه کړي او مخصوصا عدالت هلته تطبیق نه کړي، یعنی عدلی او قضایی ارګانونه منصف، عادلانه، مسلکی، بیطرف باید د ټولو افغانانو په لاس کې موجودي او ټول افغانان ورته په اسانه توګه لاسرسی ولري. بله موضوع دغه عدم حاکمیت قانون یا بعض کسان چې هغوی د قانون نه پورته وو، متاسفانه په هر شرایط کې. دا بله مسله وه د دې چې خلکو د هغه نظام نه فاصله واخلي. فساد هم پکې شاملېږي، متاسفانه همدومره چې د فساد په مقابل کې نیت او اراده د مبارزه موجود و، همدومره مشکلات هم موجود وو په هغه دور کې. نو دغه ټول مسایل که په دغه کې وګورو، دا ټول عوامل او لاملونه دي د جمهوریت د سقوط په مورد کې. خو هغه څه چې غربي رسنۍ ادعا کوي چې ټول ملامتي او ټول مشکلات د افغانانو په طرف وو، فساد هم د افغانانو په طرف وو، عدم رعایت قانون هم د افغانانو په طرف وو، بې ظرفیتي هم د افغانانو په طرف وو، دا ډیر یو ناځوان مردانه اتهام دی. په دې ټولو کې دوی شریک وو او حتی دوی اصلي مالکان وو،
نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دوه مهم لاملونه، یو د هغه نظام د مخالفینو عدم اعتقاد په سیاسي پروسه باندې، د سولې په پروسه باندې، د خلکو په حاکمیت باندې. زمونږ تاسې ټول سیاسي مخالفین که په هر دور کې وو، زه اوس نه یادوم چې کوم ډلې او ګروپونه، دوی اصلا قانون اساسی او انتخاباتو ته اعتقاد نه درلوده، ځکه دوی پوهېده چې د دوی قدرت ته رسېدل یوازې او یوازې د اسلحې په زور ممکن دی، د ترور او وحشت په زور ممکن دی. او د هغې نه وروسته ولې دوی د خلکو آرا ته مراجعه نه کوي؟ که دوی رښتیا د خلکو لپاره صادق کارونه کوي، خلک دوی سره ښه روابط لري، نو انتخابات د مشروعیت د سیاسي، د داخلي او بین‌المللي مشروعیت اصلي او اساسي منبع ده. په همدې خاطر یوازینی هغه اصلي او ډیر مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د نظامونو مخالفین یا مسلح مخالفین اصلا فقط دوی اعتقاد په زور باندې لري او بس. مننه. حمید صاحب، تاسو د سقوط مختلفو عواملو ته هم اشاره وکړه او ځینې عوامل مو بیان کړل. بیا بیرته د هغوی په وړاندې باندې ځینې مشکلات هم چې دي لکه څو اړخه مو بیان کړل. یو د دولت مخالفین چې هغه د دې باعث و چې دا بدلون راشي، بل نړیواله ټولنه، او دریم مو ځینې مسایل چې یاد کړل هغه له حکومت یا دولت سره تړلي وو، چې دولت یعنې که چېرته واکمن وای، د خلکو د دولت ترمنځ فاصله کمېدله. فساد یادونه مو وکړه، د زورواکانو یادونه مو وکړه، د مختلفو مسایلو یادونه مو په دې کې وکړه. تاسو په نظر سره که نړیواله ټولنه او مخالفین د دولت دا دواړه ورځنی وباسو، ځکه مخالفین دولت خو غواړي چې همدا مخالفت دی چې دولت ړنګ کړي یا یې ونیسي او هماغه شته دولت لرې کړي، او د هغوی خو هغه مخالف دي، نو معلومه دی. بل نړیواله ټولنه که موږ د افغانانو په حیث باندې، یعنې یو داسې حکومت په حیث باندې چې موږ غواړو خپل ملت ته ځوابګو واوسو، ولې موږ په دې بریالي نه شوو چې هغه اړخونه چې یو دولت قوي کوي په هغوی باندې هغه برخې قوي واوسي؟ او یا ولې مثلا لکه د فساد په برخه کې مو یادونه وکړه، یا د ځینو نورو جرمونو مختلفو مسایلو په اړه باندې تعقیب او تحقیق یوه لویه اداره لویه څارنوالي وه. په تیرو 100 کلونو کې د تاسو په نظر سره په دې برخه کې دوی ولې په دې بریالي نه شول چې دولت ځواکمن شي؟ حداقل د تاسو عدلي او قضایي برخه چې تاسو په دې برخه کې تجربه لرئ، څو کله تاسو خپله هم د دې ادارې مشري کوله او ترڅنګ یې مطالعه لرئ ورځنی. در این رابطه باید بگویم که یکی گپ شما درست است که مخالفین مسلح است، ولی تجربه کشورها نشان میده که مخالفین مسلح تا زمان به مخالفت خود دوام میتن که یک پروسه با اعتبار صلح آغاز شود و هر دو طرف منازع برند به طرف یک صلح و به طرف ساختن یک نظامی که در او قانون حاکم باشه و امو عواملی که باعث اختلاف و منازعه شده امو از بین بره. در افغانستان متاسفانه هیچ منازعه مسلحانه به صلح نینجامیده. تلاش‌های بسیار زیاد صلح صورت گرفت در هر دوره، ولی مخالفین هیچگاهی هم، چون من همون قسمی که گفتم اینا به اصل نظام باور ندارن، یعنی گروه های انارشیستی که فقط هدفشان همیست که به هر قیمت میشه همین نظام چپه شوه، همه مسائل حل میشه. این یک توهم سیاسی گروه های سیاسی افغانستان است و به همین خاطر هم است که فعلا طالبا با وجودی که ادعا میکنن که امنیت سراسری را تامین کردن، ولی کارهایی که میکنن، یکتازی و انحصارشان، تبعیض سیستماتیکی که بر علیه گروه‌های مختلف و به خصوص زنا جریان داره، اینا همگی از اینا عوامل و منابع اساسی برای یک منازعه مسلحانه بسیار پیچیده و خطرناک دیگه است. این هشدار بسیار جدی است. زمامدارای مسئول کنونی افغانستان باید این مسئله را متوجه باشند. بحث دیگه هم که شما مطرح کردین، من فکر میکنم که مشکلات بسیار زیاد را افغانستان
طی سالهای قبل از سال که افغانستان وارد منازعه شد داشته و از او به بعد منازعه مشکلات و از هم گسستگی های بسیار عمیقی را در روابط مردم و افغانستان ایجاد کرده، در روابط گروه ها ایجاد کرده. موافقت نامه بن و کنفرانس بن که بعد از سقوط دوره اول طالبان آغاز شد، برای ساختن یک ملت، برای ساختن نهادها و برای ساختن یک دولت پایدار هیچ فرصت دقیق وجود نداشت. با یک بارگی حملات بالای برجای نیویورک صورت گرفت. امریکایی‌ها تصمیم گرفتن وارد افغانستان شوند. افغانستان را نمیشناختند. روابط و پیچیدگی‌ها برشان معلوم نبود. تاریخ افغانستان برشان معلوم نبود. گروه‌ها و عناصر معلوم نبود. به شدت رفتن به طرف یک پروسه سیاسی بدون داشتن آگاهی و برنامه. در اونجا هم کوشش همی بود که یک بخش از این منازعه بیرون گذاشته شود از این کنفرانس. اینمی گروه کوچک شکست خورده هم که وارد پروسه سیاسی نشد، اینمی آتش را فروزان نگاه کرد و بالاخره ما عمق در مشکلات دیگر دیدیم. بنابراین گروه های سیاسی تا امروز در افغانستان به این تعقل و به این شعور نرسیدن که از طریق حذف کردن یک دیگه خود به هیچ گاهی هم به صلح و ثبات نمی رسیم. چیزی را که امروز هم این گروه سیاسی دیگر تجربه کرده است. بنابراین در هر نوع معامله و معادله سیاسی برای حل مشکلات دوامدار افغانستان مراجعه به آرای مردم، تطبیق عدالت اجتماعی و عدالت عدلی قضایی، اینا از مسائل و مجموعه های بسیار مهم برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان است. این از جمله مسائل است که میتونه توجه به اینا و پیدا کردن راه‌های حل قانونی، اداری، عدلی، قضایی برای تمامی از اینا از قبل راه را برای رفتن به طرف یک افغانستان باثبات هموار کنه. این کار ساده هم نیست، کار بسیار مشکل است و من امیدوار هستم که تجارب سیاسی را یا درسای سیاسی را که ما از منازعه 45 سال در افغانستان آموختیم، اینا بتانه یک راه حل بسیار آسان و آرامه. با این صورت این راه آسان نیست، راه آرام نیست، راه پر از مشکلات است، ولی اگر با تعقل فکر شوه و با تدبیر فکر شوه راه های حل آسان برازی پیدا میشه. مسئله مهم دیگه داشتن رابطه خوب، متقابلا مفید و توأم با احترام بین افغانستان و کشورهای دیگه جهان است. اما افغانستان و نیروهای سیاسی افغانستان طی 45 سال گذشته به یک طرف تکیه میکردن و دشمن سازی های در برابر دیگه بلاکا صورت میگرفت. متاسفانه این مسئله هم باعث ازی شد که اختلافات دوام پیدا کنه. افغانستان جزء جامعه جهانی است، نمیتونه از جامعه جهانی بیرون باشه. یک کشور مؤثر جامعه جهانی است، یک عضو مهم خانواده بین المللی است. باید روابط خوب و حسنه با دیگرها داشته باشه، ولی تمام تمرکزش بر اراده مردمش باشه، بر داشتن آغوش باز برای پذیرفتن مردم خود داشته باشه، گوش شنوا برای شنیدن نظریات و مشکلات مخالفین خود داشته باشه، انتقاد پذیر باشه، با حوصله باشه. ولی اگر کسی فکر کنه که در افغانستان با حذف یک بخش بسیار کوچک هم میتونه در افغانستان صلح و ثبات بیاره و امنیت به صورت دوامدار تامین کنه، این یک خواب و خیال است و این یک تجربه است که بارا با خون و آتش در افغانستان تجربه شده. جناب حمیدی صاحب، این دو بخش هایی بودند که یکی هم مربوط مخالفین دولت ها بود در قبل و مخالفین که فعلا به قدرت رسیده، و بخش دوم از جامعه جهانی بود. اما خود دولت افغانستان چرا نتوانست که قوی باشد؟ مثلا اگر مخالفین دولت افغانستان که شما هم از آنها یادآوری کردید که یک بخش کوچکی که در کنفرانس بون نبودند، اما چرا یک بخش کوچک به او حد مثلا با یک دولت که بعداً
قوی بود، نیروهای مسلح چندین صد هزار داشت و حکومت داشت، تمام ادارات داشت، تشکیلات داشت. با اگر مقایسه قدرتشان بکنیم، چرا یعنی دولت نتوانست که قدرت خود حفظ کنه و یک از هر چیز زیادتر قوی باشه و در بین مردم جلب توجه مردم را جلب کنه به طرف خود. چرا فاصله زیاد شد؟ از شما فساد یادآوری کردید و بخشای دیگه، یعنی خود دولت چرا نتوانست که یک طرف قوی تر باشه؟ بسیار خوب. ما یک واقعه تاریخی را بیان میکنم. نمیدانم که در کجا اتفاق افتیده، ولی در تاریخ اتفاق افتیده. یک نیروی 200 نفری از یک نیروی 10 نفری شکست خورده بود. اینا را پرسان کردن که خب اونا 10 نفر بودن و شما 200 نفر بودن، چطور شکست خوردین؟ گفت اونا 10 نفر بودن با هم و ما 200 نفر بودیم جدا از هم، با هم اتحاد و اتفاق نداشتیم. به همین خاطر اونا چون یک جای بودن ما را شکست دادن. ولو ای خود چلو چند کشور بود، اگر به همین وضعیتی که ما در 20 سال گذشته در او نظام تجربه داریم که 200 هم می بودن و با همین آجنده های جدا جدا، با برنامه های جدا و با پالیسی های بسیار کوتاه مدت، نداشتن یک دیدگاه مشخص برای افغانستان. حتی در امو کنفرانس بن هم تصمیما از دولت افغانستان یا از مردمی که در اونجا بودن نبود. به همین صورت در برنامه‌های بعدی هم چون پول و امکانات و منابع برای دولت افغانستان از بیرون داده میشد و خود دولت افغانستان متاسفانه با توجه به جنگی که در افغانستان چندین سال دوام داشت، تمام زیربناهای اقتصادی، منابع، عواید و درآمد از بین رفته بود. حتی توانایی برآورده ساختن احتیاجات مامورین خودم از منابع داخلی نداشت. بنان در هر حالت دولت افغانستان متکی بود به کمک‌های بین‌المللی و کمک‌های بین‌المللی هم شما می‌دانید که او احساس مالکیت، ظرفیت مالکیت و توانایی مالکیت دولتی که مصرف میکنه نداره. بنابراین در بسیاری حالات شما می‌دانید که اینی پولا اگر در اینی مرحله مصرف شود، ضروریات اصلی و اساسی افغانستان اینا است، ولی در تصادم با آجندای کمک کنندگان صورت میگرفت. من در مسائل اقتصادی نمیرم، چی بحث مسلک من نیست، ولی به هر صورتش نیروهای متخاصم، نیروهای مخالف، نیروهای بی‌اعتماد یک دولت ساخته بودن و بیشترین وقت و انرژی دولت صرف اختلاف با یکی دیگهشان بودن. مطبوعات، نهادهای مدنی، افراد سیاسی همه به همین ترتیب تقسیم شده بودن. شما ببینین حال 2 کیلومتر سرک در تونل سالنگ کانکریت ریزی میشه، چنان برنامه‌های توسط مطبوعات و رسانه ها گرفته میشه که حتی ظاهرشاه زمانی که تمامی سرک از کابل تا حیرتان و تا شبرغان جور کرده بود، همه قدر سر و صدا نکرده بود. ولی در او زمان 20 سال گذشته در افغانستان هزاران مکتب و کلینیک و شفاخانه و پل و سرک جور شد، ولی باز دوباره تخریب میکردن، دوباره جور میشد. ولی مطبوعات تمام روز و نهادها تمام روز به کمک و به حمایت مالی همه کشورهایی که ظاهرا دوست بودن و متحد بودن، تمام روز بدون از اینکه این مسائل برای مردم برسانن، در پی داغ کردن بی‌اتفاقی، ایجاد درزای بسیار وحشتناک و خطرناک بین مردم، بین اقوام، بین زبانها و بین اتحاد و اتفاق ملی. اینا از جمله مسائل بود که یک دولتی که با هم منافع مشترک، دید مشترک، تعهد مشترک نداشته باشند، پایداری از او بسیار مشکل است. با همون قسم بر شما گفتم که نیروهای مخالف سیاسی با ای که هر کدام در داخل کابینه سهم خود داشتن، ولی در بیرون بیشتر به چهره‌های اپوزیسیون مشهور بودن و اینا هیچ گاهی هم به خاطر این نبود که بتانن همگیشان تمام وقت و انرژی خود را
صرف ساختن افغانستان و صرف رسیدگی و خدمت رسانی به مردم کنند، بلکه امی پراگندگی سیاسی، امی تشتت و نفاق سیاسی بیشترین وقت و توان و انرژی دولت را می گرفت که اینا یکی دیگه خود فرسوده می ساختن، باعث فرسایش بخشای مختلف نظام می شد به عوض تقویت داخل نظام. بناهن من فکر میکنم که دولت مدارای افغانستان، کسایی که مسئولین و سیاستگزارای اصلی در افغانستان بودن و رهبران سیاسی که امون نظام محصول اراده و نیتشان در کنفرانس بن بود، برای نگهداری اونمو ارزشا، برای نگهداری امون نظام کار صادقانه انجام ندادن و بالاخره این قسم یک وضعیت پیش آمد. تشکر. آقای حمیدی، اگر ایرم بگوید که مثلا در بخش فساد اداریش ما گفتید و گفتید که در بین امی رهبران سیاسی، در بین رهبران سیاسی و سیاسون هم کسانی بودند که به نفاق و به بخش‌های مختلف یعنی دامن می‌زدند. از لحاظ قانونی اداره لوی څارنوالي نمیتوانست کسایی که مثلا به ضرر منافع ملی باشد در مورد آنها اقدام کند؟ سوال بسیار خوب است. اداره لوی څارنوالي مسئول تحقیق جرایم و ارائه قضایایی که اسناد و مدارک کافی جرمی داره به محکمه است. کشف جرم وظیفه پلیس و امنیت ملی است و نیروهایی که به عنوان نیروهای کشفی در قانون اساسی افغانستان و یا قوانین دیگه پیش بینی شده. څارنوالي به صورت اتومات یا به صورت خودجوش صلاحیت اولی رسیدگی به جرایم را نداره، یعنی باید جرم توسط پلیس دستگیر شوه، اسنادش برش ارائه شوه، به څارنوالي به خاطر روشن شدن حقایق بیشتر و جمع‌آوری اسناد و مدارک به څارنوالي بیاید. این یک مسئله. مسئله دوم کلیت نظام است. وقتی کلیت نظام درگیر مسائل و مشکلات باشه که من قبلا برای شما گفتم، مردم ما میگه با یک گل بهار نمیشه. من نمیگم که این گل کی بود و کدام اداره بود، ولی حداقل انتظار ایره داشتن که تمام بدن درگیری امراض باشه، ولی یک قسمت بدن باز بتانه که کار خود به صورت دقیق و به صورت خوبتر انجام بده. البته در حد توان خود، چیزی که در حد کنترل اداره څارنوالي بود، ما مبارزه مؤثر و صادقانه بر علیه جرم کردیم. اصلاحات کافی در اداره څارنوالي وارد شد. شما میتونین اسنادش از طریق میدیا به دست بیارین، در آرشیف‌ها به دست بیارین. ما با افتخار میتونم بگویم که با تمام مسائل و مشکلاتی که وجود داشت، حداقل امو فرصتی که به خدمت گذاری برای ما به خاطر مردم افغانستان فراهم شده بود، ما یک لحظه و یک ثانیه هم بدون فکر کردن برای بهتر شدن کار و برای بهتر شدن امور همیشه مصرف کردیم. بناهن اصلاحاتی که در داخل اداره څارنوالي آمد، ظرفیتایی که در داخل اداره څارنوالي به وجود آمد، مبارزه جدی که با فساد صورت گرفت. شما فکر کنین که تنها افغانستان در امو دوری که ما مسئولیت مبارزه با جرایم و فساد را در افغانستان داشتیم، از امو صدر لیست کشورهای فاسد دنیا بیرون شد و حتی در سال 2020 ما در جمله 10 کشور فاسد دنیا هم نبودیم. افغانستان بیرون شده بود و این کار یک شبه نیست. مبارزه با فساد یکی کار یک شبه نیست. دو، مبارزه با فساد تنها کار دستگاه عدلی قضایی نیست. فساد متاسفانه یک خرده فرهنگ است. فساد یک فرهنگ است. فساد متاسفانه در تمام بخشا ریشه میدوانه. فساد ناشی میشه از تربیت خانوادگی، فساد ناشی میشه از وضعیت محیطی، فساد ناشی میشه از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی، تحصیلی. بناهن تا در تمام از این بخشا مبارزه همزمان صورت نگیرد، تنها از طریق دستگیری و مجازات کردن، این معناست که شما
یک گیاه را فقط درو میکنین ولی باز او دوباره ثبت میکنه و تا چی وقت دوام میدین. مبارزه ریشه ای مبارزه عدل قضایی نیست. مبارزه عدل قضایی یکی از عناصر مهم و اساسی در مبارزه با فساد است، ولی کل مبارزه نیست و به این خاطر هم بود که با وجود دستاوردها در سالهای اخیر در عرصه مبارزه با فساد محو نشد و شما میبینید حتی در حالتی که امروز در افغانستان جریان داره، فساد به مراتب بیشتر از دوره جمهوریت شده، اما به دلیل نبودن گردش آسان اطلاعات و معلومات، به دلیل استبداد و فشار حاکم، نه مطبوعات جرأت افشای ای موارد فساد داره، نه مردم بیچاره چیزی گفته میتونن، نه هم حق دسترسی به اطلاعات وجود داره، نه مطبوعات آزاد وجود داره. یک اصل مهم در مبارزه با فساد موجودیت مطبوعات آزاد است، آزادی بیان است و حق دسترسی به اطلاعات. عرصی از این وجود نداره، ولی متاسفانه شما میشنوین و میبینین که فساد در تمام عرصه های امی اداره موجود وجود داره و به مراتب بیشتر از دوره جمهوریت است. درست. آقای امیدی، اگر در دوران جمهوریت، در دوران کاری شما ای را بپرسیم که چرا می قضایا و مجرمای کلان که بودند و بزرگ بودند دوسیه های آنها حفظ می شد؟ زمانی مثلا امر تحقیق درباره یک دوسیه باز می شد اما دوباره حفظ می شد. چرا ما شاهد فیصله شدن و یا هم علنی شدن دوسیه های مجرمین کلان نداشتیم؟ مثلا من از شما پرسان میکنم که از اون مجرمین کلان یک چند تاش نام بگیرین که دوسیه داشتن در سارنوالی. مثلا د ځمکو غصب وو، لوی شهرکونه وو، د نظامی برخه کې د تیلو قراردادونو کې فساد وو چې تاسو خپله لکه یادونه کړې ده. پخوا په نظامي برخه کې زموږ په مختلفو برخو کې قراردادونو کې فساد وو. د نظامي د وزارت دفاع، د زراعت وزارت او د نورو ادارو د ځمکو غصب وو. حتی چې په دې کې د وزیرانو، وکیلانو، حتی د ولسمشر تر معاونینو پورې دوسیې وې او په مختلفو دورونو کې دغسې دوسیې په تیرو شلو کلونو کې موږ د څومره دوسیو شاهدان وو چې یو هغوی خو تاسو فیصله شي. عمومي وایي چې په دغه مواردو کې زه زه په عمومي دغه وایم. موارد کوم تاسو ته د تاسو نه غواړم چې دا د مخکینی نظام په وخت کې هغه د مطبوعاتو پر رقم سوالونه مکوي د سی عمومي. زه د تاسو نه غواړم چې نوم واخلئ چې د چا مثلا هغه وخت کې یا د تاسو د معلوماتو په اساس احمد محمود په دغه سي جرایم کې اول د زمکو د غصب مسله محکمه موجود وو. په هغه مواردو کې دا تثبیت ده چې دا جرمی موضوع ده، جزایی موضوع ده، هغه به خپل محاکماتي دور ادا کوله. خو تاسو پوهیږئ چې د ځمکې موضوع اوله او اساسي برخه دا ده چې دا په افغانستان کې د یو ډیټابیس، د یو سیستم چې ټول دولتي مځکې، شخصي مځکې، مشترک مځکې، د قومونو مځکې په هغه کې محفوظ او مستند موجود وي. اسناد متاسفانه په افغانستان کې د یو حالت دی چې په یو مځکه باندې څو نفره سندونه لري، یا مالی ټکټونه لري، یا مثلا د دغه شیان. دغه موضوع اساسی مسله حقوقی ده. کله دولت د خلکو سره دعوا لري د مځکې د مالکیت په سر، کله خلک د دولت سره دعوا لري د مځکې د مالکیت په سر. نو هغه سه مواردو کې چې دغه دعوا دغه حد ته رسیدل چې محکمه تثبیت کی چې دغه سند تزویری جوړ شوی، دغه سند جرمی بڼه لري، هغه ټول راغلی سارنوالي ته، د سارنوالي د لارې نه محکمې ته تللی، او هم هغه وخت کې په زرګونه جریب مځکې د محکمې د حکم نه پس دولت ته مسترد شوي. تاسو چې شهرکونه وایي هماغه شهرکونه اوس هم ده، او دغه اوسنۍ واکداران کله کله دا یادوري کوي چې دومره زر جریب مځکه، او وضاحت نه ورکوي چې دغه څومره زر جریب مځکه د کوم محکمې د حکم په اساس
او د کوم قانون په اساس او د چانه واخستل سو او کوم دولتي مرجع سره ثبت شوی. دا فقط تبلیغاتی مسائل دي. امځکه غصب یو ډیره پیچلې مسله ده، پیچلې جرم ده. اوله برخه یې حقوقي ده. دولت د خلکو سره یا خلکو د دولت سره که کوم اختلاف لري د مځکې د مالکیت په سر، هغوی باید اول محکمې ته لاړ شي، محکمې مدني ته. د هغې نه وروسته چې بیا ثابت شي چې دغه نفر اصلا سند نه لري، اصلا سند لري، غواړي په وچ زور باندې، هغه بیا هیڅ امکان نه درلود هغه وخت کې. ټول هغه کسان چې دغه مځکې نیولي هغوی یو سند نه، یو سند ځان ته لري یا ځان ته جوړ کړی. د دې سند د تثبیت یوازینۍ مرجع محکمه ده. اوس هم چې کوم کار روان شوی دا هیڅ ځای ته هم نه رسیږي زما د تجربې په اساس، مګر دا چې مدني او جزایی پروسه بیل سي او دا ډیر وخت غواړي چې د دولت مځکې بیرته لاسته راسي. تاسو د وزارت دفاع د قراردادونو په اړه وویلي. زما په دوره کې 48 ډیر مهم جنرالان چې په هغه کې د قول اردو قماندانان وو، معاونین د وزارت دفاع وو، ډیر تکړه او قوي کسان وو، هغوی محاکمه سول، خپل مجازات په پلچرخي او په نور زندانونو کې تیرول. بعضی تیر کړل، خوشي شو، بعضی هم د دې دولت په وخت کې ډیر قدرتمند او ډیر پیسه‌دار د خلک یا د بزنس یا د خصوصي سکتور کسان چې هغوی هم جرمي فعالیتونو کې ښکیل وو، هغوی محاکمه سول، وزیران محاکمه سول، معینانو د سنا غړي یا د ولایتي شوراګانو هغه ډیر قوي کسان. زه نو څنګه تاسو ته یو نمونه واخلم، زه د تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو یو نوم ماته راکړئ او زه د ډیرو کسانو نمونه درته اخیستی سم. نو په دې اساس والیان پکې وو ډیر. نو هغه مشکل چې هغه وخت کې یو مشکل د مطبوعات هم دغه وو چې هغه اصل موضوع چې شروع شوی وو هغه ته بعد خلک ناست وو، خبرونه وو چې داس یو فساد شوی. بیا کله چې محکمه وشوه او مجازات تطبیقېدل، کنفرانس مطبوعاتي کې نه ژورنالیستان راغل او نه دوی کوشش کول چې دغه موضوع بیرته خلکو ته ورسوي چې دغه یو قضیه و، دولت تصمیم ونیول او دغه کسان اوس بندیان شوي. فقط دوی د دې لپاره ډیر خوښ وو چې هغه موضوع خلکو ته په هغه اوله کې ووایي، بیا د هغې نه وروسته چې په هغه باندې څه کارونه شوي، مجازات تطبیق شوي، عدالت تطبیق شوي، هغه باندې دوی اصلا هیڅ اتکا نه کول. تاسو فکر کوئ حمید صاحب، ما چې عمومي پوښتنه وکړه ځکه داسې قضیې ډېرې زیاتې وې، تاسو فکر کوئ چې د لویو مجرمینو په برخه کې که هغوی د فساد په برخه کې وو، که د ځمکو د غصب وو، که حتی په نورو جرمونو کې وو، تاسو فکر کوئ چې یعنی کوم څه نه وو داسې؟ لکه تاسو وایئ چې عمومي. زه هر ځل دغه کسانو نه چې ما نه پوښتنه کوي زه وایم چې یو نوم واخله ماته. تاسو مطبوعاتیان یاستئ، بیا هم یو بل پروګرام جوړ کړئ، تر هغه وخت پورې تاسو تحقیق کوئ او ماته ووایئ چې دغه نفر تاسو سره دوسیه درلوده، دغه نفر، بیا هم چلنج درکوم. زه الحمدلله ما داسې څارنوالي کړی هلته په افغانستان کې. زه تاسو نه یادوم، یوازې زه تېر 40 کاله یادوم. زه د څارنوالي په هغه کې درته وایم، ځکه چې زه مسؤل وم، اول مسؤل د دې مسایلو زه وم، نه سیاسي وم، نه په واسطه و په دې شیانو راغلی وم، او نه مې کوم دغه درلوده چې د چوکۍ د ساتلو په مقابل کې بې عدالتي وکم. هغه موضوع چې ما ته رسیدلی وو او زما همکارانو ته په ډیر شجاعت سره هغه موضوع حتما یو نتیجې ته رسیدلی وو، یعنی عدالت د هغه په مورد کې تطبیق شوی وو. که تاسو بیا هم تاسو ته وایم یو نوم واخلئ چې هماغه وخت کې دغه کس وو، په کابل کې وو، په افغانستان کې وو، د تاسو تر حاکمیت لاندې، د قانون تر حاکمیت لاندې وو، مګر دغه نفر زور درلود او تاسو هیڅ ونه شو کولای. دا زما په وخت کې داسې یو شی نه و چې هغه کسان چې هغوی په مشخص هم د محکمې حکم هغوی باندې وو، هغوی آزاد وشو کولای چې وګرځي هلته، هغسې نه وو. زه به داسې پوښتنه وکړم، د تاسو دوره نه تېرو 40 کلونو کې
آیا له تاسو نه مخکې کوم چا که داسې کارونه کړي وو، لوی مجرمین وو، آیا تاسو د هغوی په وړاندې مسؤلیت لاره که مو نه لاره چې هغوی قانون ته راکش کړئ، پوښتنه یې وکړئ؟ او د تاسو که داسې وي نو دا خو له دې خبرو داسې ښکاري چې موږ هیڅ لوی مجرم نه لرو، لوی نه قضیې نه مو نه موږ لرلې. درلودل نو او هغوی چې هغوی باندې سند و ثبوت موجود وو، هغوی باندې تحقیقات شوي، هغوی نیول شوي او هغوی باندې تطبیق شوي. زه دغه خبره تاسو ته کوم، کله چې زه راغلم څارنوالي ته، ډېر دوسیې چې زما په وخت کې فیصله شوي هغه د ډېر پخوا دوسیې وې. یعنی هغه دوسیې چې د هماغه وخت کې شوي وو هغه خو بالکل په هغوی باندې عدالت تطبیق شوي. ډېرې داسې دوسیې او قضایا موجود وو چې زما نه مخکې په څارنوالي کې په بې سرنوشتۍ یا د تحقیق په جریان کې ډېر تأخیر سره هغه ټول تحقیق شوي، بررسي شوي، او زه په دقت تاسو ته ویلی شم چې همیشه بې سرنوشته دوسیې د افغانستان په عدلیه او قضایي سیستم کې موجود وو، مګر ما بار بار خلکو ته دا اطمینان ورکړله چې اوس موږ بې سرنوشته قضیې نه لرو. سمه ده، مننه. تاسو د مثال بیا هم پوښتنه تاسو ته وکړه. وایم زه دا به خو یو څو مطبوعات مثالونه ده او زما او خبرې خلکو ته رسیږي. تاسو ووایئ چې د احمد یا محمود په هکله داسې یو موضوع و او هغه عدالت په هغه باندې تطبیق نشو. ښه، دا پوښتنه به زه یو بل ډول مطرح کړم. کابل ښار تاسو ته معلوم دی. د کابل ښار ختیځه خوا تقریبا 2-3 کسان پکې واکمن وو چې ځمکې هم غصب کړې وې، هلته واکمن هم وو، حکومت هم هغوی ته څه نشوی ویلی په ختیځ کې. په شمال کې هم څو مشخص پخواني جهادي قمندانان چې وروسته وکیلان وو، واکمن وو، هغوی واکمن وو. په لویدیځه خوا کې هلته هم تاسو پوهیږئ، نومونه یې اړتیا نشته، نومونه که اخلو ډېر زیات دي دا زورور او زورواکي. صحیح په صحیح. لویدیځه خوا کې هم 2-3 کسان وو. د کابل د قرغه درته یادوم، پغمان یادومه، لویدیځه خوا یادوم. حتی په جنوبي خوا کې په دغو خواو کې کابل ښار ویشل شوی وو د څو لویو زورواکو ترمنځ. ځمکې غصب کېدلې، جرمونه کېدل هلته، دغسې وو. د لویو بندرونو رئیسان چې وو، هغوی د ګمرکونه یادوم. ګمرکونو رئیسان چې وو، هلته فساد وو، والیان وو چې د ولسمشرانو له امر نه یې سرغړونه کوله. دا مثالونه دي. زه فکر کوم د دغه لکه لویې قضیې وې دې ته ورته. د دغو قضیو په وړاندې مشکل څه وو؟ ولې زه حفظ تاسو نه کېدلې؟ پوښتنه کوم. تاسو کاناډا کې اوسېږئ که نه؟ هو. هلته که پولیس یو قضیه ونه نیسي، صحیح ده؟ یا هلته په کاناډا کې تاسې مشخص اداره لرئ د املاکو په مورد کې، امکان لري چې دا ښاروالي ښه؟ ښه. تر هغه وخته پورې چې ښاروالي یا هماغه مسؤله اداره چې د مځکو د تنظیم امور د هغه په مسؤلیت کې وي، هغه تثبیت نه کړي چې دا مځکه د چا ده، د دولت سره ثبت ده، هغه نفر نه پوښتنه ونه کړي چې دغه سند تاسو لرئ که نه لرئ، صحیح ده؟ ما نه دغسې یو پوښتنه وکړه چې د وزارت شهرسازي یا هغه د ریاست املاک وزارت مالیه یا د وزارت دفاع د ملکیتونو د ریاست د یو قضیه تا ته راغلی وو پس له بررسي نه د هغوی، او په هغه کې دوی ویلي وو چې زمونږ 100 جریبه یا 1000 جریبه یا 20,000 جریبه مځکه د احمد یا د محمود د خوا نه غصب شوی، تاسې دغه موضوع تحقیق کړئ. ما نه دغسې یو پوښتنه وکړئ. تاسې په مجموع کې د یو نفر نه داسې پوښتنه کوئ چې گویا دا د ټول افغانستان هغه اصلي مسؤل د ادارې د منیجمنت د ټولو مسایلو. زه بیا هم درته وایم زما مسؤلیت دا و چې هغه دوسیې چې ما ته رسیدلي، صحیح ده، او هغه په څارنوالي کې حفظ شوي وي یا بررسي شوي نه وي، هغسې مسایلو ته زه ځواب ورکولی سم. که نه نو د مځکې یا د دې مسایلو په مورد کې تاسې پوهیږئ د مځکې اسناد یوازې ټول ځمکه زه نه یادوم نه څارنوال صاحب، لکه غواړم چې درته دغه عموم کړم، کې ټول. صحیح ده. د مځکې په مورد کې
اوس څو ریاستونه موجود وو. تثبیت د ملکیت چې دا ملکیت د چا ده، د محکمې صلاحیت وو. په همدې خاطر هغه محکمې وثایق درلوده هغوی، چې وثیقې او قوالې او دغه شیان ټول د هغوی په لاس کې وو. نو د هر موضوع دپاره اداره موجود وو. هغه اداره کولی شو مسائل چې ما ته رسېدلي د مځکې د غصب په مورد کې، هغوی ټول الحمدلله تطبیق شوي، اقدار ته رسېدلی. که د فرد و فرد ته رسېدلی، که د دولت و دولت ته رسېدلی، هغه کار شوی. بیا نور موضوعات چې تاسو یادوري کوئ چې هلته مثلا مشکلات دا و چې کابل ویشل شوي وو، همدا اوس هم کابل ویشل شوی. زه خو دا نه وایم زه چې درته وایم اوس ویشل څه درته سوی، وایم نه یعنی زه درته پخوا څه هم باید وایم. وای. په هماغه وخت کې تاسې بعضې مسایل د مطبوعاتو د خوا نه خپرېدل. مثلا هغه یو کلپ دی تر اوسه پورې چې د جمهوریت په وخت کې یو وکیله سرباز په سپېړه وهي. هماغه وکیله تر تحقیق لاندې ونیول سو، د هغه سرباز کور ته لاړ، هغه سرباز په خپله ابرا ورکړله، ما قبول نه کړله. ما ویل چې هغه سرباز راسي ما سره مستقیما خبرې وکړي چې رښتیا هغه سرباز تا بخښلی یې که نه. هغه سرباز بیرته ما ته راغی. بیا دغه موضوع نشر نسو، فقط خلک هماغه ویني چې یو کار هلته شوی و. بیا د هغه کار په مقابل کې چې کوم اجراعات شوي وو، زه دقیقا تاسو ته ویلی شم چې دغه موضوعات انشاءالله تاریخ قضاوت کوي. په دغه موضوعاتو باندې ډېر هغسې مسایل و چې خلک فکر کول چې همدغه مسله ده، بیا دولت دومره توانایي نه لري، هغسې یو شی نه و. نو له دې خبرو داسې ښکاري څارنوال صاحب چې تاسو وایاست چې نورو ارګانونو، یعنې تاسو ته نه یو معرفي کړي، که چېرته کومې درته معرفي شوي وي هغه څېړل شوي دي. نو ستونزه خو عدالت خو نو قایم شو که نه شو. زه فکر کوم یوازې د ځمکو مسله نه ده. په قتل کې دغو سیمه ییزو قمندانانو لاس لرلو، په زورواکي کې لارو، په زور باندې کولو، دولتي امکاناتو نه استفاده کوله، دولتي ودانۍ سوځولې دي، دې ته ورته کارونه زما په ټول وخت کړي. کې کله چې ما استعفا ورکړله په ټول افغانستان کې، یعنی د کورونا په وخت کې چې د صحي تدابیرو په اساس بعض کسان خوشی وو، یا په ضمانت یا په یو رقم چې هغه بیروبار د معابز دغه سي، حداقل تر 40,000 کسانو په زندانونو کې موجود وو. صحیح ده؟ دا د چی شي ښکارندویي کوي؟ دا د عدالت ښکارندویي کوي که نه؟ په هغه کې جنرالان وو، په هغه کې والیان وو، په هغه کې قمندانان وو، په هغه کې اربکیان وو، په هغه کې زوراوران وو، په هغه کې هر رقم خلک وو. خو یو اوس چې ستونزه تاسې وایي چې ما بیا هم زه درنه پوښتنه کوم، همدا پوښتنه دی چې یعنې ته ما یو ته د ووایه تشویش وړ موضوع دا وه چې په لویو مجرمینو باندې، هغوی چې زورور دي، دومره قانون نه تطبیقېدلو، په زندانونو کې کسان وو، زرګونه کسان وو، خو لوی مجرمین کم وو پکې. خو زه بیا هم درنه پوښتنه کوم چې په 20 کلونو کې حداقل تاسې د 2 کسانو نومونه واخلئ چې دغه یې جرم وو او هغه په مورد کې کار نه ده شوی. د مثال زه لوی قضیې وښیم، که نه پوهېږم چې دا به اوس بیا تاسو وایاست چې تاسو ادارې نه د باندې مسله وه. مثلا د کابل بانک مسله، د عینو مینې د ځمکې مسله، تاسو وایاست چې ځمکو مسله جنجالي دی، خو ځینې وزیران وو چې دا د ملي دفاع وزارت کې کوم وزیر بیا محکمه شو، که نه و پکې داخلیه وم د ملي دفاع وزارت قراردادونو کې چې ویل کېدل چې 2 میلیارد افغانۍ اختلاس شوی. صحیح ده. اوله موضوع د دغه و که نه، دا د څه شی و هغه اوله موضوع؟ کابل بانک و خیر ده. د څارنوال کابل صاحب بانک. یعنې تمرکز کابل بانک موضوع تاسې وګورئ. کابل بانک د کرزي صاحب په وخت کې محاکمه شو. 15 کاله هغوی بندیان شول. بیا د رئیس جمهور غني په وخت کې بیا د دوم ځل دپاره، ګرچې دا قانوني نه و، د نړیوالو اصولو مطابق په یوه جرم کې یو نفر یو ځل محکمه کېدی سي، خو بیا هم
په هر دلیل چې و زه هغه وخت نه وم. دغه کسان دوم ځل محاکمه شو او بعضې کسان په هغه کې مقصر شو او د محکمې د حکم په اساس دوی بندیان و. صحیح ده. د عینو مینه قضیه، عینو مینه ډیر پخوا جوړ شوی و. زما په دوره کې د دوه شریکانو په منځ کې لوی لوی شریکان، نمونه نه اخلم زه، حقوقي دعوا و. د حقوقي دعوا د تحقیق په وخت کې مشخص شو چې دا جرمی بڼه لري، اختلاس. هماغه قضیه تحقیق تکمیل سو، محکمې ته وړاندې سو او په محکمه کې وو. محکمه غوښتل چې هغه باندې خپل فیصله صادره کړي چې بیا دغسې د نظام سقوط شو، یعنی تحقیق وسو دغه موضوع، محکمه کې وو. هغه کسان تاسې مغه اسناد لیدلې په مطبوعاتو کې چې د هغوی د جلب، د هغوی د ممنوع الخروجۍ هغه موضوعات چې د څارنوالي په صلاحیت کې وو، ټول تصمیم نیول شوی و، د دوی قضیې هلته لاړل. بله موضوع تاسې نه پوهېږم چې کومه مسله وه، دا د وزارت دفاع څو نفره معاونین د وزارت دفاع، هغه آخري قضیه هم څو ورځې مخکې مطبوعاتو کې اسناد دغه شیان ما وویل چې کوم وزیر یې آیا لکه تیرو شلو کلونو په جریان کې په ده کې دخیل و که نه په د اختلاسونو کې د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت وزیران؟ زه اوس نه اسناد لرم دلته او نه هغه منابع او دغه شیان. صحیح ده. که تاسې معلومات لرئ چې د پلانکۍ ادارې د خوانه احمد یا محمود وزیر څارنوالي ته معرفي شوی و او د څارنوالي د خوانه هغوی باندې اجراعات نه دی شوی، زه دا نه وایم چې څارنوالي ته معرفي و که نه. څارنوال صاحب زما پوښتنه دا دی زه درته څه وایم، د اقل مخکې څو ورځې مخکې یو لست خپور سو د طالبانو د خوانه. صحیح ده. په هغه کې تقریبا 22 وزیرانو لستو چې د دوی دوسیې او د دوی اجراعات په دغه کې په څارنوالي او په محکمه کې موجود ده. صحیح ده. زما په دوره کې د 22 وزیرانو دوسیې تر تحقیق لاندې وو. 9 وزیر دوسیې تکمیل شو، تحقیق ستر محکمې ته لاړ، ځکه چې د وزیرانو په مورد کې خاصه محکمه وه د اساسي قانون د پیشبینی په اساس. زما نه مخکې کوم تحقیق د وزیر نه و شوی. زما په وخت کې د اقل د 3 وزیرانو محکمه وشوه غیر سیاسي. تاسو خبر یاستئ په دغه موضوع باندې، خو د اقل هم دغه اجراعات وکنه وو. یو وزیر محکمې ته راوستل، یو وزیر د متهم په ځای کې کېنول، سناتور نیول، تحقیق کول، هغه ته 10 کاله مجازات ورکول، دا شورای ولایتي، دا والیان، دا معینان، نور کسان. زه فکر کوم چې که تاسې یو منصفانه قضاوت وسی دومره مسائل چې اوس د بعضې غیر مسئولو اتهاماتو پر بنا په جمهوریت باندې کیږي، هغه یو بے سر او بے مسئول نظام نه و. دا زه در سره منم چې ځینې قضاوتونه به ډېر غیر منصفانه وي. زما پوښتنه په عموم کې نه پوهېږم چې لکه زما عمومي ځکه وکړه د زورواکو په اړه باندې، د لویو مجرمینو په اړه باندې. که تاسو فکر کوئ چې دوی برخ کې عدالت قایم شوی دی، زه فکر کوم نو بیا به زما دا قضاوت یا پوښتنه غیر منصفانه وي په تېرو شلو کلونو کې. او مشخص زه تاسو دوره نه یادوم، یعنی چې د تاسو په څو کلونو کې آیا دغسې و که نه و. زه ټول تیر شل کلونه یادوم او دا یوازې جمهوریت پورې تړل نه دی سمه خبر. زه نه وایم چې دا یوازې جمهوریت دورې کسان وو، دې کې داسې کسان وو چې له تیرو 40 کلونو څخه یا له 50 کلونو څخه د افغانستان په سیاست کې داخل دي، د مختلفو نظامونو کې واکمن وو، قوي وو، پخوا هم وو. دا یوازې جمهوریت باندې وراړول زه نه یادوم. زه وایم چې همدا کسان دي او په تیرو 50 کلونو کې زورور دي، واکمن دي. او دغه زه فکر کوم عدالت قایمېدل به څنګه وي چې دې ته وایو. زه دا په باور سره وایم چې کابل ښار مې وویشو، 10-15 کسان زورور وو، هر څه چې کول. عدالت ډېر مشکل و. صحیح ده. تاسې خو خبر یاستئ، زه نوم نه اخلم.
هغه سمه یو ده. ډیر قوي جنرال چې ونیول سو، ټوله ورځ میدان هوایي شاوخوا مظاهرې وسوې، میدان هوایي بند و چې دغه نفر باید خوشي سي، ځکه چې هلته زورواکان خلکو حمایت هم د دوی پسې و. دوی کولی سو چې په زرهاو تنه سړکونه کش کي، خپل د حمایت په خاطر سړکونه بند کي، حتی په بعضې حالاتو کې په دولتي مراکزو باندې دوی چاپه واچوي، د لویو لارو بندول، دغه شیان د دوی په صلاحیت کې وو. اوس تاسې یا زه وایم چې یوازې دولت ملامتول دا ښه کار نه دی، ځکه چې همدې کسانو پسې په زرګونو خلک د دوی په کورونو کې وو، د دوی په انتخاباتي کمپاینونو کې وو، د دوی په ملاتړي ولاړ ول. ما ته څو ځلې په همدغه موضوع کې خلک راغی چې امنیت د ښار خراب شوی، دغه نفر خوشي کړه. ما ویل چې د امنیت مسؤل نور کسان دي. ولسوالیو باندې بل جنرال مې ونیول چې حتی د کارزي صاحب په وخت کې څو ځلې دی نیول شوی وو، بیرته په ډېر عزت او احترام په هلیکوپټر خوشي شوي وو، بیرته تللي وو هغه خپل مرجع ته. کله چې ما هغه کس ونیول په میدان هوایي کې، ډېر لوی لوی کسان د امنیت راغی چې که دغه نفر خوشي نسي 3 ولسوالۍ سقوط کوي. ما ویل چې مسؤلیت د امنیت زما په غاړه نه دی، زه د قانون د تطبیق مسؤل یم. زه خو همدغه خبره کوم چې مشکلات ډیر وو. تاسې د یو نفر نه داسې یو شی غواړئ چې هغه په کاناډا او په امریکا او په نورو ځایونو کې. ما درته وویل چې که په یو نفر باندې تاسې اتهام واردول چې دغه نفر فاسد دی، بیا نو خبره شروع شوه چې تاسې د فلانی قوم په مقابل کې تبعیض کوئ، ځکه چې په افغانستان کې داسې مشکلات پیښ شوی وو، بې اعتمادي وو، چې د هر قوم جنایتکار د هماغه قوم قهرمان وو، او دوی ته فقط دغه ښکارېدل چې ولې دغه د بل قوم نه اخلي. په هر موضوع کې لارې بندېدل، سړکونه بندېدل، ښارونه مسدودېدل. نو په دې خاطر د عدالت تطبیق هم ډیر مشکل وو. زما پوښتنه همدا وه چې او زه بیا درته وایم چې دغه مسایل هیڅ یو هم د دې باعث نه ده شوی چې زه بې عدالتي وکړم. هغه موضوع چې زما په وس توان کې وو، هغه موضوع چې زما په وس توان کې وو، هغه ما کړی. زما پوښتنه همدا وه، یعنې چې دغه کوم څه وو که نه وو، او بل مثلا لکه زه یوازې مشخص تاسو دوره مې حتی ونه ویل. زه وایم تېرو شلو کلونو کې که چېرته موږ دا راونسپړو، همدا ټکي چې تاسو اشاره ورته وکړه چې ځینو خلکو یې ملاتړ کولو، حکومت په ځینو کې حتی کمزوری وو، زه همدا وایم چې همدا دلایل یې که وي چې څه دلایل دي، سبا که زموږ وطن بیا له داسې حالتو سره مخ کېږي چې همدا دلایل خو خلکو ته معلوم وي چې ولې په تېره دوره کې موږ د فساد برخه کې لکه څنګه چې په کار وه هغسې مو مبارزه ونه کړای شوه، یا مو دولت څنګه په کار وه هغسې قوي نه وو، ولې یې له ځانه مثلا کیدای شي نړیوالو پریکړو د ځینو مسایلو یعنې عوامل تاسو یاد کړل، خو داسې عوامل هم وو پکې چې یعنې یو د تاسو په نظر سره دا عامل څومره د دولت د وسلوال مخالفینو په قوي کېدو باندې تاثیر لري چې ځینې مجرمین به نیول کېدل مخکې له دې چې محکمې ته لاړ شي بیرته خوشي کېدل، یا فساد د دې باعث شوی وي چې بیا زه درته وایم صحیح ده چې یو خو زما دور 15 کلن دور و هلته. دا ټول موضوعات چې تاسې پوښتنه کوئ هغه د نورو کسانو نه پوښتنه کوئ. که تاسې په یاد لرئ چې یو مجرم نیول شوی و زما په دوره کې 2014 تر 2000 مارچ 2021 پورې، چې هغه نیول شوی د اسنادو سره محکمې ته نه ده تللی، خوشي شوی. زه په خدمت کې یم چې تاسو ته مسؤلیت ومنم، خو تاسې نه لرئ دغسې یو نوم. صحیح ده؟ د قیصاري موضوع څه وه شمال کې چې ونیول شو؟ د قیصاري موضوع بیا هم زه درته وایم چې هغه امنیت ملي نیولی و، او امنیت ملي مخکې د دې نه چې دغه قضیه څارنوالۍ ته ورسوي یا څارنوالۍ ته تسلیم کي، هغه د امنیت ملي د خوا نه خوشي شو. تاسې پوهیږئ چې امنیت ملي ځان ته د تحقیق ریاست درلود، ځان ته مشخص مستنطقین درلود،
او حداقل یو نفر چې نیول شوی و هماغه وخت کې حداقل 3 میاشتې یا 4 یا حتی 6 میاشتې تحقیقات دننه په امنیت ملي کېدل. هغې نه وروسته بیا دوی هغه موضوع څارنوالۍ ته لیږل. هغه موضوعات چې څارنوالۍ ته لیږل شوي هغوی ټول حل فصل شوي. د قیصري موضوع د امنیت ملي نیولی و. ما ته نه اتهامات معلوم وو، نه اسناد ما کتلي. هغه ټول د امنیت ملي تر صلاحیت لاندې وو. که قیصري څارنوالي ته راغلی وي، دوسیه یې څارنوالي ته راغلی و، زه به مسؤل یم. دغه موضوع په تاسې د هغې امنیت دور ملي نه پوښتنه وکئ. صحیح ده؟ سمه ده، خو د لوی څارنوالۍ یعنې دې کې هېڅ مسؤلیت نه و وروسته او مخکې چې دا قضیه وڅېړل شي، که چېرته هغه جرمونه چې په ده باندې ثابتېږي بیا یې پوښتنه وکړي که نه، که بېله وه. لوی څارنوالۍ د ټول ملک په عموم کې د دغې برخې تحقیق او تعقیب صلاحیت نه لرو؟ صحیح ده. ما درته وویل چې د کشف مرحله د پولیسو امنیتي ارګانونو د امنیت ملي و. صحیح ده؟ داسې د پولیس د خوا نه هره ورځ دلته په همدغه هیوادونو کې هم دغه کېږي، یو نفر نیول کېږي، یو شپه 2 شپې تېروي، معلومیږي چې په هر دلیل پولیس خوشي کوي، بیا څارنوالي د پولیس سره کار نه لري. څارنوالي اصلا خبر هم نه کېږي. صحیح ده؟ مراسلات او ارتباطات د ارګانونو لکه د روابط د افرادو نه دی، هغوی په رسمي کانالونو یو د بل سره ارتباطات نیسي. یعنی چې امنیت ملي رسمي دوسیه د یو مکتوب سره دوی ته لیږي د شمیره او د تاریخ. اوس نو امنیت ملي چې خپل اتهامات مشخص نه کی، اسناد مشخص نه کی، نو څارنوالي د چا نه پوښتنه وکړي؟ زه خو په دې خبره تاسو ته پوښتنه کوم چې څارنوالي خو دغسې یو ارګان نه دی چې تمامه ورځ خپل کار پرېږدي او نورو کارونو ته متوجه اوسي. یو وخت کې زه درته څه وایم، دا تاسې دغه انتظار په دې خاطر دی، دا انتظار د څارنوالۍ نه یو تاریخي دلیل لري. د حزب دموکراتیک خلق په دوران کې څارنوالۍ تقریبا 2 مهم وظایف درلود. یو نظارت بر تطبیق قانونیت، یعنی دا داسې نه و څارنوالي داسې یو اداره نه وه چې قرار کینی چې تر څو پورې پولیسو امنیت ملي دې ته دوسیه واستوي او دې به د هغې نه وروسته تحقیقات شروع کړي. دا ډیر قوي صلاحیت د څارنوالي و چې ټول ادارات نظارت کول چې چیرته قانون نه تطبیقیږي او څوک کوم کار کوي. کله چې په 2004 کال کې قانون اساسي جوړېدل، همدغه موضوع تر هغه وخته پورې د څارنوالي همدغه صلاحیت و. همدغه موضوع بیا هلته ډیر بحث وشو په قانون اساسي کمیسیون کې، او د ډیرو خلکو نظر دا و چې په دې خاطر د څارنوالي نظارتي صلاحیت درلوده چې دی یو کاپي و د څارنوالي د شوروي، او د شوروي هغه وخت څارنوالي یو سیاسي وسیله و د دولت په لاس کې چې خپل مخالفین وځپي او ټول دغه شیان ولري. اوس موږ دیموکراسي نظام یو، دغه صلاحیت د څارنوالي نه واخلئ. په 2004 کال کې د څارنوالي نه د نظارت صلاحیت واخیستل شو. په اساسي قانون کې مشخص ولیکل شو چې څارنوالي صرف د جرایمو د تحقیق صلاحیت لري. کشف جرم د پولیسو وظیفه ده. دا تفکیک په قانون اساسي کې راغلی و. که یو ارګان که څارنوالي دغه کار کړی وای چې د هر چا نه پوښتنه کړی وای بې د صلاحیت نه، خو دا غیر قانوني کار و. خو څارنوالي مکلف و چې د خپل قانوني صلاحیتونو په چوکاټ کې دغه کار کړی وای. مګر د تاریخ په لحاظ څارنوالي په هر دوره کې 2 مهم صلاحیتونه درلودل: تعقیب و تحقیق جرایم او نظارت بر تطبیق قانونیت. هغه نظارت بر تطبیق قانونیت په دغه 20 کلنه دوره کې د څارنوالۍ د لاس نه واخیستل شو او اوس خو بالکل څارنوالي د منځه تللی.
سمه ده. په دې موضوع مو لکه ډېر تم شو. که دې ته راشو چې په تېرو شلو کلونو کې دا چې په حکومت کې لکه په دې برخه کې مو ځینو مواردو ته چې اشاره وکړه، د دې تر څنګ د موږ عدلي او قضایي سیستم کې کوم مثبت تغییرات راغلل په دې شل کلنه دوره کې؟ یو ډیر مهم تغییر غیر سیاسي کېدل د قضایي قوه. همدغه قانون اساسي او دا چې ټول نهادونه مخصوصا عدلي او قضایي نهادونه د قانون مطابق اجراات کول، غیر سیاسي کېدل د عدلي او قضایي سیستم، ځکه چې هیڅ قاضي هیڅ څارنوال د دې حق نه درلود چې د وظیفې په دوران کې یا د څارنوالۍ او قضا په دوران کې د کوم سیاسي حزب یا سیاسي ګروه عضویت ولري. دا یو مثبت مسله وه. بله موضوع دا د قوانینو جوړېدل په افغانستان کې د اساسي قانون په استفادې سره ډیر قوانین جوړ شو چې د افغانستان کې د عدالت لپاره ډیر مهم وو. کود جزا په افغانستان کې تقریبا پس له 40 کلونو نه نوی جوړ شو، د نوي انکشافاتو مطابق او د نوي اقتضاعاتو مطابق. زمونږ تاسې قانون اجرات جزایی ډیر په دقیقه توګه تصویب سو او یو ډیر ښه قانون وو. یعنی د خلکو د حقوقو د ساتنې لپاره، د دفاع د حق د تامینولو لپاره، د قرباني د حقوقو د دفاع لپاره یو ډیر ښه قانون وو. همدارنګه ظرفیت سازی په نهادونو کې تاسو پوهیږئ چې په دې تیر شل کلن دوران کې ډیر ځوانان، ښځینه او نارینه ځوانان د ننه په افغانستان کې ظرفیت سازی وسو، پوهنتونونه شخصي، دولتي، خصوصي او په بهر کې دوی تحصیلات وکړل. دا ډیر بشري ظرفیتونه مخصوصا په عدلي او قضایي سیستم کې الحمدلله ډیر شو. مثلا کله چې زه لوی څارنوال شوم، 3% څارنوالان اصلا دوی حقوقي تحصیلات نه درلوده. مخکینی نظامونو کې په هر قانون او په هر مقرره او په هر فرمان کې چې دوی مقرر شوي وو، دوی خپل خدمت هم تر سره کړی وو. کله چې زه د وظیفې نه ما استعفا ورکړله، په ټول څارنوالۍ کې په 3000 تقریبا 1500 مسلکي څارنوالانو کې یو نفر هم غیر لیسانس مونږ نه درلوده، یو نفر هم چې هغه حقوقي یا شرعي تحصیلات ونه لري. په همدې توګه دغه دفاتر چې جوړ شو، د امکاناتو، وسایلو، تجهیزات، دا یو ډیره ښه مسله وه. بله مسله دا د بیان ازادۍ چې هر خبره په محکمه او په څارنوالۍ او د جرمونو د مبارزې په پروسه کې کېدل، خلک د هغې نه خبرېدل. ټول خلک د دې صلاحیت درلود چې موږ نه پوښتنه وکړي. شفافیت تامین شو. د فساد سره د مبارزې مختلف میکانیزمونه او قوانین جوړ شو د مخدره موادو د مبارزې په خاطر. همدارنګه د ښځو او ماشومانو د حقوقو د ساتنې لپاره ډیر قوانین او ډیر میکانیزمونه او ډیر نهادونه جوړ شو. زه فکر کوم چې د یو دیموکراسي نظام خواله په دې کې ده، که په هغه کې فساد وو، که په هغه کې تقلب په انتخاباتو کې وو، په هغه کې هر مشکل وو، خو هر اداره 15 کال راځي کار کوي، بیا د هغې نه وروسته خلک صلاحیت لري چې قضاوت وکړي. یعنی زمینه د اصلاحاتو لپاره فراهم وو په هغه یو نظام کې. هغه نظام مشکلات درلوده، فساد پکې وو، تشدد پکې وو، بې اتفاقي پکې وو، خو د زمان په تیریدلو سره او د سیاسي تجربې او درسونو په اخیستلو سره د هغه نظام اصلاح کېدل ډیر اسانه وو تر هغه چې تاسو یو استبدادي نظام مجبور کوي چې اصلاحات ومني. مننه. د یوه بله برخه د جرمونو او د مختلفو قضیو برخه کې لکه درې خواوې چې تاسو یادې کړې چې امنیتي ارګانونه او بیا تاسې تحقیق او تعقیب مسله لرله. درېیمه برخه یې د قضا چې وه. کله چې تاسو دوسیې لیږلې، د زموږ قضا برخې په دغه ورلیږل شویو دوسیو برخه کې څومره بې طرفانه او مسلکي برخورد کاوه د ټولو په نهایي کولو کې؟
د قانون په اساس روابط د څارنوالي او روابط د محکمې د قانون په اساس مخکې نه تنظیم شوی. کله چې یو قضیه څارنوالي لیږي هغه مشخص محکمې ته ابتدایه محکمې ته لیږي. ابتدایه محکمه هغه دوسیه ګوري، مطالعه کوي، بیا فیصله صادروي. کله چې محکمه فیصله صادر کړي څارنوالي بیا صلاحیت لري چې د هغه فیصله ومني او که یا اعتراض وکړي هغه د قاضي په فیصله باندې. بیا د هغې نه وروسته که هم په اوله محکمه کې هم څارنوال قناعت وکړي د محکمې په تصمیم باندې او هم بل طرف د دعوا چې محکوم علی، نو قضیه همالته نهایي کیږي، مګر بعض مشخص جرایم په مورد کې بیا هغه نه نهایي کیږي. بیا زی دوم محکمې ته یا استیناف محکمې ته. بیا څارنوال صلاحیت لري چې د استیناف د محکمې په حکم باندې قناعت وکړي او یا اعتراض وکړي. بیا قضیه تلله ستره محکمې ته. ستره محکمې حکم نهایي و. بیا څارنوال صلاحیت نه درلوده چې هغه باندې تصمیم ونیسي، مګر دا چې د محکوم علی د خوا نه کوم داسې دلایل د محکمې د حکم نه وروسته پیدا شوی وای چې که هغه دلیل مخکې د محکمې نه موجود وای د دې کس د براعت او یا د مجازاتو د تغییر امکانات پکې موجود وای، نو څارنوال بیا د محکوم علی د تقاضا په اساس کولی شو چې د تجدید نظر پیشنهاد ستره محکمې ته وکړي چې بیا ستره محکمه هغه ومنل. دا څلورمه مرحله د محکمه کې ده. نو څارنوالي په هماغه وخت د قانون په چوکاټ کې هغه مواردو کې چې فکر کول چې عدالت نه ده تامین شوی، سیاسي برخورد شوی یا خدای نخواسته هر موضوع، هماغه وخت د قانون په چوکاټ کې خپل تصمیم اعلان کړی. اوس نو زه نشم کولای چې په عمومي توګه خبرې وکم په دې اړه. تاسو کېدای شي چې یو قضایي مسؤل سره که وخت مو پیدا کړله د هغوی په مقابل کې، کنه نو زمونږ د څارنوالي او د محکمې په داسې حال کې چې مونږ په یو زنجیره د عدالت جزایي کې موجود وو سره مو همکاري کول، په همدې توګه د دې صلاحیت مو درلوده چې په هر مرحله کې د قاضي د حکم په مقابل کې موږ دغه قناعت ونکو او اعتراض وکړو، هغه مدلل په دلایلو باندې. مننه. کله چې په 2000 لومړي کال کې یا دویم کال کې چې کله حکومت جوړېدلو، نو په ډېرو برخو کې هغه کسان واکمن شول چې په ځینو چریکي ډلو کې چې د حکومت په ترلاسه کولو کې یې مرسته کړې وه، په ډېرو ادارو باندې هغسې کسان واکمن شول. په لوی څارنوالۍ کې دا برخه څنګه وه او هغلته د تاسو د ریاست په وخت کې څنګه وه؟ تاسو د یوې برخې یادونه وکړه چې 63% کارکوونکو یې لازمه حقوقي زده کړې نه لرلې. نورې څه ستونزې لرلې که نه؟ دا حالت هلته څنګه و؟ یو خو د بن موافقتنامه یو سیاسي ناقص چارچوب چې اوس ټول په دې باندې تقریبا اتفاق نظر لري، ځکه چې قدرت په افغانستان کې په سهمیو باندې وویشل شو او دغه مشکل پاتې سو تر اخره پورې. کله چې قانون اساسي راغی هم دغه مشکل پاتې وو، که په قانون کې نه وو متاسفانه هغه وضعیت او سیاست هم دغسې وو چې تر آخره پورې تقریبا. متاسفانه قضایي او عدلي ارګانونو هم تر څو کلونو پورې د سیاست یوه برخه وه. بیا کله چې 2004 کال کې قانون اساسي تصویب شو او نافذ شو، د هغې نه وروسته بیا څارنوالي او محکمه کې دغسې کسان په رأس کې معرفي شو چې هغوی غیر سیاسي کسان وو، اما مخکې د هغې نه سیاسي کسان وو، د ډلو پورې مربوط کسان وو. مګر تاسو پوهیږئ چې په یوه اداره کې اصلاحات راوړل او ټوله اداره د سر نه استخدامول دا ممکن نه ده، او بعض کسان چې په مختلفو رژیمونو کې په هر ملاحظه چې راغلي وو هغه پاتې شوي وو. تر هغه وخته پورې چې ما بیا چې زه هلته لاړم د بررسي او د تثبیت نه وروسته
زه متوجه سوم چې دا یو مشکل دی. هغه کسان چې د خلکو په حقوقو باندې تصمیم نیسي، د خلکو په ازادیو باندې تصمیم نیسي او حتی تر اعدامه پورې مجازات دوی پیش بینی کوي، هغوی باید دقیقه مسلکي پوهه او سوابق ولري. په دې خاطر په ډیر احترامانه او با عزت توګه هغه کسان، ټول کسان چې په خپل وختونو کې خدمت کړی وو، هغوی ټول په احترام سره رخصت شول، او نوي ځوانان چې هغوی ظرفیت او مسلکیتوب او همدارنګه حقوقي او شرعي تحصیلات درلودل، هغوی په څارنوالۍ کې جذب شول. نو تر یو وخته پورې دغه مشکل موجود وو، خو مخصوصا په آخرو کلونو کې عدلی او قضایي سیستم د ډیرو اصلاحاتو سره دغه مخ شو، او د ظرفیت په اساس الحمدلله ډیر پرمختګونه شوي وو. خو دا په دې معنا نه ده چې مشکل نه وو، مشکلات ډیر وو، جنجالونه ډیر وو، اعتراضات ډیر وو، شکایتونه ډیر وو. خو موږ د دې نیت درلوده، ما مخکې تاسو ته وویل چې د اقل تر دغه وخت پورې بل انتخابات هلته شوی وای، بل که هغه نظام موجود وو. نو په یو دموکراسي کې اصلاحات وخت نیسي، خو بیا هرومرو اصلاحات راځي، ځکه چې په هغه کې خلک کولای شي چې انتقاد وکړي، شکایت وکړي، فشار راوړي. او دغه تجربه په افغانستان کې د تطبیق په حالت کې وو. خو متاسفانه افغانستان یو داسې د دراماتیکو تغییراتو مملکت دی، متاسفانه چې یو شی یو ځای ته رسیږي، بیا ټول خرابېږي، بیا د سر نه شروع سی باید. دا خو مو هغه برخه یاده کړه د اصلاحاتو. د سیستمونو او پروسو برخه کې هم تاسې کوم اصلاحات وکړو؟ په دې برخه کې څومره کامیاب وئ؟ آیا خنډونه څه شی وو پکې؟ د سیستمونو په هکله ما مخکې تاسو ته وویلې چې تشکیلات د څارنوالي د نوي اقتضاعاتو په مطابق جوړ شو. تاسو پوهیږئ افغانستان عضویت د آی سی سی درلوده. زما په وخت کې یو مستقل ریاست جوړ شو په نامه د ریاست تحقیقات جرایم بین المللي، چې د جنگي جنایاتو، د جنوساید او د جنایت علیه بشریت جرمونو په هکله دوی باید تحقیقات وکړي. ټریننګونه هغوی ته ورکړل سو، ظرفیت سازي وشو، تقریبا د 100 نه زیات قضیې چې هم د افغانستان د مخالفینو په مناطق کې شوي وو او د همدغه جرمونو مصادیق وو. د دولتي قواو هغه جرمونه چې په بعض ځایونو کې شوي وو هغه مستند شو. حتی د بین المللي ټولنې عملیاتي حادثات چې په هغه کې دغه جرمونه واقع شوي وو هغوی مستند شو. اسناد اوس هم موجود د په څارنوالۍ کې. یو مرستیالي د منع خشونت په نامه جوړ شو، بالکل چې هغه مرستیال و د څارنوالۍ. مشارکت د ښځو په څارنوالۍ کې په 2014 کال کې کمتر د 3% وو مشارکت د ښځو. بیا په 2013 کال کې د تقریبا 23% ته ورسېدل، چې په هغه کې یو ښځه څارنواله مرستیاله وه د لوی څارنوال، یو مرستیالي، او په ټول ولایاتو کې یو بخش د ښځو او ماشومانو د قضایاو د رسیدګي په خاطر اختصاصي جوړ شو په ټول ولایاتو کې، چې په هغه کې ښځینه څارنوالان او ښځینه اداري کارکوونکي هلته مقرر وو. حتی د زندانونو د نظارت په مورد کې ما یو ریاست جوړ کړ هلته، چې په نامه د څارنوالي نظارت بر محلات سلب آزادی و ناسیه. په هغه کې ټول اداري کارکوونکي او څارنوالان ښځینه څارنوالان او مامورین وو، او هیڅ نارینه د دې صلاحیت نه درلوده چې د ښځو په نظارت خانه، د ښځو په توقیف خانه او د ښځو په محبس کې د نظارت په نوم ماته لاړ شي، په دې خاطر چې د هغوی عزت او حیثیت او کرامت ته توجه وسی او احترام وسی. همداراز د فساد سره د مبارزې په خاطر یو ډیر قوي د مرکز اختصاصی مبارزه با فساد جرایم سنگین فساد اداری هغه په چوکات کې جوړ شو. همدارنګه یو مستقل ریاست د ښځو ریاست
مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و خصوصي جوړ شو چې ټول هغه اتهامات ادعاګانې شکایتونه چې که ښځې په دغه اداراتو کې د اذیت و آزار سره مخامخېږي دغه څارنوالي باید هغه جرایم ټول تحقیق کړي تعقیب کړي دغه اصلاحات هماغه وخت زما په دوره کې په څارنوالي کې راغی او د کود جزا چې جوړ شو دا یوازې د څارنوالي مسولیت نه و په هغه کې ټول هغه د حاکمیت قانون برخه په دولت کې چې څارنوالي یو ډیر مهم عنصر پکې وو دا ټول لاسته راوړنې او ټول انکشافات و چې په څارنوالۍ کې او د عدلي او قضایي سیستم کې راغلي وو مننه. یو څو مشخص پوښتنې که وکړو یو په کابل کې په وروستیو 1.5-2 کلونو کې هدفي وژنې او یا هم مرموز ډول سره وژنې کېدلې. یو دا دویم په کابل پوهنتون باندې یو برید وشو چې دا هم لکه په خپل ډول کې ځانګړی و. دا بریدونه د تاسو تحقیقاتو په نتایجو کې د دو بریدونو تر شا د چا لاس و؟ لکه د کومو ډلو لاس و یا څوک؟ هماغه وخت مخصوصا د کابل پوهنتون په هکله کله چې امنیت ملي تحقیقات تکمیل شو قضیه څارنوالي ته راغی او څارنوالي کې بعضې کسان اعدام شول د هغې قضیې په مطابقت باندې بعضې کسانو په حبس محکوم شول چې متاسفانه کله چې نظام سقوط شو هغه ټول کسان چې پاتې وو هغوی آزاد شول د هغوی په هکله عدالت هماغه وخت تطبیق شوي خو متاسفانه اوس چې کومې وژنې کېږي په افغانستان کې یا ډېر داسې جرایم مستند په مطبوعاتو کې راځي په ټولنیزو رسنیو کې راځي او د هغې په هکله هیڅ محکمه او هیڅ څېړنې نه ده شوې دا د یو مسؤل اداره هغه نیمګړتیا او بې عدالتي ښیي زه فکر کوم چې په دغه موضوعاتو کې چې هغه وخت کې شوي وو مشخصه ډله په هماغه وخت کې مسؤلیت اخیستی وو چې د کابل پوهنتون په موضوع کې داعش رسما دغه مسؤلیت ومانه او د تحقیقاتو په دوره کې هم دغه موضوع مشخص شو او په هغه کسانو چې مجرمین وو په هغوی باندې عدالت هماغه وخت تطبیق شوی وو او د مرموزو او هدفي وژنو تر شا څوک ول؟ مختلف دولتي کارمندان د مدني ټولنې کسان خبریالان ووژل شول په هغو شپو ورځو کې. هغه نو متاسفانه هغه ارګانونه او هغه نهادونه چې دغه سوابق درلوده او د افغانستان د خلکو مقابل کې دا د انفجار او د حملات او مسؤلیت لرل هماغه خلکو کار امکان لري چې وسی نو په دې خاطر زه فکر کوم چې که دغه سوال تاسې دغه مشخص ارګانونه چې هغوی په څنګ د دې چې تحقیقات کوي کشفي او استخباراتي اطلاعات هم لري نو که د هغوی نه تاسې پوښتنه وکړئ امکان لري چې هغوی په دې باندې ښه وکولی شي چې نظر ورکړي د څارنوالي کار خو دا و چې تحقیق کړي په تحقیق کې کوم شی موندلی هغه کولی شي چې تاسو سره شریک کړو خو دغه قضایا نه و راغلی څارنوالي ته امکان لري چې امنیت ملي استخباراتي معلومات درلودل یا امنیت ملي کشفي معلومات درلودل یا پولیسو مشخص ارګانونو نهادونه په پولیسو کې موجود وو دغه سوال هغوی کولی شي چې ځواب ورکړي. مننه. تاسو د زندانونو یادونه هم وکړه چې کله نظام بدل شو یا د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط وکړ په هغو شپو ورځو کې په مختلفو ولایتونو او کابل کې زندانونه دروازې خلاصې شوې او ټول بندیان خوشي شول. په دې کې څوک وو لکه دا کومې کټګورۍ وي پکې دا څومره لکه د افغانستان لپاره په تاوان وه؟ زه فکر کوم چې خدا خو هماغه وخت مجرمین مختلف کټګوري مجرمین پکې وو د مواد مخدر د فساد د ښځو په مقابل کې د خشونت جرایم همدارنګه اختطاف قتلونه مسلحانه غلاوې هر رقم جرم پکې موجود وو هغه کسان بې له دې نه چې تفکیک وسي خوشي شول
نو زه فکر کوم چې یو خو عدالت نیمګړی پاتې سو او بل دغه کسان په یو ځل خوشي کېدو باندې مشخصه ده چې د خلکو حقوق او د خلکو مالونه او د خلکو عزت او حیثیت ته صدمه رسیږي. دا څومره خطرناک مجرمین ول په ده کې که ما خو درته لکه وویله چې د کټګوري د قتل نه نیولې د مسلحانه سرقت، تجاوز جنسي، ډېر لوی مواد مخدر، ډېر لوی فساد قضیې، ډېر لوی د ښځو په مقابل کې، د ماشومانو په مقابل کې خشونت، یعنې اختطاف، زورگیري، هر رقم جرم چې تاسې پوهیږئ چې په مملکت کې کیدای سي، هغه جرمونو کټګوري مشخص و. دغه کسان په همغه جرمونو باندې بندیان وو. مننه. او یوه بله برخه بریدونه چې کېدل هغه څو بریدونه په څارنوالانو باندې وشول. فکر کوئ ولې څارنوالان هدف ګرځېدل او دا چا کول؟ د سقوط نه وروسته هم متاسفانه په څارنوالانو باندې هدفي حملات شوي او تر اوسه پورې متاسفانه دغه تهدید جریان لري. دا په دې خاطر ده چې هماغسې چې ما مخکې تاسو ته وویل چې سیاسي مخالفین د افغانستان هغسې چې باید سیاسي شعور او سیاسي اخلاق ولري نه لري. څارنوال یا پولیس یا ترافیک یا محکمه چې کوم تصمیم نیسي، څارنوال کوم شخصي دشمني د چا سره نه لري، هغه قانون تطبیقوي. نو په دې خاطر هغو باندې عملات کول چې تاسې ولې قانون تطبیقوئ، دا زه فکر کوم چې یو جنگي جنایت او ضد بشري جنایت دی. دوی باید دغه اخلاق پیدا کړي چې دولت مکلف دی چې مامورین ولري، قوانین ولري او د دولت مامورین هغه قوانین باید تطبیق کړي. څارنوال د هیڅ چا سره یا قاضي د چا سره شخصي دښمني یا ایدئولوژیک دښمني نه لري. په همدې خاطر متاسفانه تر اوسه پورې زموږ څارنوالان، هغه متعهد څارنوالان چې هغوی د قانون د پلي کولو په خاطر، د عدالت د تامینولو په خاطر او د قانون د حاکمیت د تطبیق په خاطر کلونه هغوی خدمت کړي، اوس تر تهدید لاندې دي او هماغه وخت هم تر تهدید لاندې وو. دا هماغه وخت کې مشخص و چې دا یو ضد بشري جنایت دی او چې دلیل یې هر څه وي، هیڅ توجیه نه لري، هیڅ دلیل نه لري، دا مشخص جرم و جنایت و. مننه څارنوال صاحب. وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې زموږ اوسنی عدلي قضایي سیستم په افغانستان کې حاکم دی، هغه څه ډول دی؟ که په دې اړه مو لنډ نظر راته ووایاست او یا څه باید وشي، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په مختلفو ځایونو کې اشاره مو ورته وکړه. قانون چې موجود نه وي، اساسي قانون، صلاحیتونه د هر ارګان او نهاد مشخص نه وي، قاضي و څارنوال و پولیس و امنیت ملي ټول د یو ګوند او د یو تحریک غړي وي، جزا قانون نه وي، اجراات جزایی قانون نه وي، حق د دفاع موجود نه وي، وکیل مدافع حیثیت او دغه ونه لري، تحقیق او کشف و تحقیق او محکمه بیل نهادونه د بیل صلاحیتونو سره نه چې یو بل کنټرول کړي او تعادل برقرار سي چې د خلکو عزت او حقوق پکې خوندي وي. نو تاسو په خپل فکر وکړئ چې دا به څنګه یو عدلي او قضایي سیستم وي. موږ دومره ویلی شو چې دا یو عدلي او قضایي سیستم ده چې نه قانون لري، نه حدود د صلاحیت او اختیارات مشخصه او معلوم ده او نه د خلکو حقوق او آزادۍ کوم تضمین لري چې باید خوندي وسی. زه کوم تعریف ورته نه لرم. مننه. خوشحاله اوسئ چې په دې مرکه کې مو ګډون راسره وکړ. مننه د تاسو نه. تشکر.